د بیروزګارۍ خاتمه او د ښکلي کاروبار دپاره د یو وهاب پاورفل وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د یو وهاب یو داسې وظیفه او داسې دعا درته ښیم، کلم چې تاسو دا وظیفه او دعا شروع وکړئ نو که تاسو بیروزګاره یې، الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره تاسو ته یو ښکلی مزیدار روزګار درکړي او الله جل جلاله به تاسو ته ښکلی کاروبار درکړي. داسې کاروبار به چې عمر دپاره به په هغې کاروبار باندې تاسو بیا خوشحاله یې. د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم، تعداد هم درته ښیم چې دا به د ماسخوتن د منځه نه پس په کومې طریقې سره کوو او څومره طریقې سره، یعنی په څومره تعداد سره به دا وظیفه کوو. دا وظیفې طریقه او تعداد ټول درته ښیم. لیکن د هغې نه مخکې یو خبره کوم چې الله تعالی کله کله په خپلو بندګانو باندې امتحانات کوي او په مختلف قسمونو کې دا دغه راولي امتحانات. نو کله کله د ده روزي لنډه تنګه کي او کله کله داسې وشي چې الله جل جلاله د ده کاروبار بند کړي. خو دا صرف په دې کې دی چې آیا زما دا بنده ما ته اواز کوي او کو نه کوي، دا بنده زما تسبیح بیانوي، زما نوم اخلي که نه زما نه ګیلې کوي. نو ډېر کسان داسې چې په دې کې پیل شي ګیلې شروع کړي، لکه موږ د ډېرو خلکو نه کفري کلمات اورېدلی دي. د الله خو څه نقصان ونه کړو، خپل نقصان وکړلو. نه یاد ساتئ که کله ستاسو روزي لنډه تنګه شي، غریبي د باندې ډېره سخته غریبي راشي یا د ستاسو کاروبار بالکل بند شي، روزګار هم بند شي، نو د خولې نه څه الفاظ مه وباسئ، بس الله جل جلاله طرف ته رجوع کوئ. کم ذات چې تاسو باندې بندش راوستلی، هغه ذات د دې خبرې طاقت او قدرت لري چې دا بندش دنه ختم کړي او ستاسو روزي رب العالمین پراخه کړي. داسې ډېره به د روزي پراخه کړي چې خپله به خیران ورته پاتې شي. د روزۍ د پراخه کولو دپاره او د ښکلي کاروبار د ملاوېدو دپاره او د بېروزګارۍ د خاتمې دپاره نن که تاسو د یو وهاب وظیفه راونیسئ نو د دې اثرات، د دې فواید دا به تاسو په خپلو سترګو باندې څکئ. لیکن د دې وظیفې کولو نه پس که کله تاسو ته یو ښکلي مزیدار روزګار میلاو شو، کاروبار میلاو شو، د ستاسو روزي پراخه شي، مالداري د باندې راشي، نو بیا دا وظیفه پرېښودل نه دي پکار. که پرېږدې څه ګناه پکې نشته. البته که د ستا ښکلي مزیدار روزګار درته میلاو شو او د هغې نه پس هم دا وظیفه کې، نو الله جل جلاله به دې په هغه کاروبار کې یو ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت اچوي. ګورئ، که د ستا روزي پراخه شوله او د روزۍ د پراخۍ نه پس دې دا وظیفه شروع وکړله، نو الله جل جلاله به دې، یعنی اوس چې تا شروع وکړه الله به د روزي هم پراخه کړي. خو چې کله روزي پراخه شي نو دا وظیفه پرېښودل نه دي پکار. که پرېږدې نو څه ګناه پکې نشته. البته که دا وظیفه بیا هم کې نو د ستا روزي به تر د همیشه دپاره پراخه وي او بسیاره روزي به درته رب العالمین درکوي. دغه رنګ که یو انسان غریب دی او دا وظیفه له راونیسي نو الله جل جلاله به مالداره کړي. خو چې کله مالداره شي نو دا وظیفه بیا هم کول پکار دي. ولې؟ که دا وظیفه کې نو د ستا مالدارۍ کې به نوره هم اضافه کېږي. نو دا یو ډېره زبردسته وظیفه ده. د دې فوایدو نه هغه خلک خبر دي، کومو خلکو چې دا وظیفه کړې ده. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه چې طریقه د دې څنګه ده. دې سره 5 واړه وخته لمونځ به پابندۍ سره تاسو کوئ او د هر لمونځ نه پس به یا وهاب 112 پیرې وایئ. بیا بالخصوص د ماسخوتن د منځه نه پس چې کله فارغ شي، روټۍ د هر څه نه فارغ شي، کار روزګار هر څه وي هغه مخکې کوو، بې هیچه فارغ شي نو په یو ځانله ځای کې به کښېني ماسخوتن منځه نه پس داسې ځای کې چې څوک د سره خبرې اترې نه کوي او ستا توجه بل طرف ته نه ځي، ستا توجه ټوله الله ته برابر دي. نو په یو ځانله ځای کې به کښېنې او په هغه ځانله ځای کې به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایې
بیا به 400 او 14 پیرې یا وهاب وظیفو کې او د هغې نه پس به دا کومه دعا چې مې درته لیکلې ده پر سکرین باندې یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة انك انت الوهاب دا دعا به 112 پیرې ووې د یا وهاب وظیفې نه پس به دا دعا 112 پیرې ووې او د هغې نه پس به 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووې او بیا به الله جل جلاله ته لاس پورته کې او د خپل حاجت سوال به د الله جل جلاله نه وکړي که ته بې روزګاره یې نو الله ته سوال وکړه الله ما ته ښکلی او د عزت والا او د حیا مزیدار روزګار راته راکړي که د ستا روزي لنډه تنګه وي د رزق د لاسه ډېر سخت پریشانه یې نو الله جل جلاله ته لاس اوچت که الله زما روزي پراخه کې نو الله جل جلاله به د روزي هم پراخه کې کاروبار هم درکړي او که ته ډېر سخت غریبي د ستا انتها ته رسېدلې ده د غریبۍ د لاسه ډېر سخت تنګ راغلی یې نو دا وظیفه چې وکړي الله جل جلاله ته به لاس اوچت کړي الله جل شانه نه به سوال وکړي یا الله زما غریبي ختمه کړي او په ما باندې مالداري راولې انشاءالله چې دا عمل تاسو روزانه کوئ پابندۍ سره نو د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو روزي هم ډېره پراخه کړي کاروبار هم درته درکړي دا بندشونه به دې الله ختم کړي او که غریب یې نو غربت به دې هم الله جل جلاله زر تر زره ختم کړي نو محترمو دا یو ډېره زیاته مفیده وظیفه ده د دې وظیفې هر چاته مکمل اجازت دی لیکن یو خبره ته کومه چې دا وظیفه به تر څو پورې کوو لکه بعضې ملګري داسې دي چې هغوی وایي دا به تر څومره وخته پورې کوو 1 هفته که 2 هفتې که 3 هفتې دا وظیفه به تر هغه وخته پورې کوي چې تر څو پورې الله جل جلاله په خپل مقصد کې کامیاب کړی نه وي یعنی تر څو پورې چې تا ته روزګار ملو شوی نه تر د هغې پورې دا وظیفه تاسو کوئ تر څو پورې چې مالداره شوی نه نو دا وظیفه کوه او تر څو پورې چې د ستا روزي پراخه شوې نه وي نو دا وظیفه جاري ساته ممکنه ده چې په یو ورځ کې د ستا حاجت پوره شي یو ورځ کې دننه به د ستا روزګار ملو شي لکه موږ خپله یو وظیفه راونیوله نو هغه وظیفه د کاروبار دپاره موږ راونیوله او الله جل جلاله په دې یو هفتې کې دننه موږ ته ښکلی مزیدار روزګار او کاروبار راکړلو کوم چې زما ورور و هغه دپاره م رونیوله نو دا خو ممکنه ده چې الله جل جلاله به تاسو ته په یو ورځ کې روزګار درکړي یو ورځ کې به د حاجت پوره کړي دا هم ممکنه ده چې په یو ګنټې کې یا د سترګو په رب کې به د حاجت پوره کړي دا هم ممکنه ده چې تر د یو هفتې پورې به د الله جل شانه حاجت پوره کړي هغه د ستا په عقیدې پورې خاص ده څومره د په الله جل جلاله باندې یقین مضبوط وي عقیده مضبوطه وي هغومره دا وظیفه زیات اثر کوي نو کامل یقین به موږ په الله جل جلاله باندې ساتو او دا وظیفه به کوو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله زمونږ او ستاسو چې څونه بېروزګارۍ وي هغه تمام بېروزګارۍ به ختم شو الله جل جلاله به راته روزګار راکړي نو محترمو یو ډېره زبردسته وظیفه ده بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي